دا کلمه خو ته لږه واضح ووایه که نه چې د خلکو یقین راشي څومره ټیلنټ خاوند دی که نه چې تا ګوري خلک نو کلمو ته لږه واضح ووایه. الله الرحمن لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله. د دې خو معنی هم تا ته یادي دا فرض دی یادول. بس لا اله الا الله محمد الله د ژوند بس څوک اوسه بس دغه ژوند به دري یو 15 پیغمبران نومونه ورته هم وهلک بس ناپېله زده م نه دي دا زده یو څلور میاشتې به اجاره یاد هم نه دي یو خو ورته یادي که نه بس چې یاد ما ته لري شي دا دوره ډېر نومونه دې یاد کړي د پیغمبره ته یو هم پته نه. چاول یې غوښه را قیمه را نارې دا لیغه ډالې ساګ دی چوله دا کلیجه قیمه دا چکن کړی فرای کو ساده کو چالو مټر بینډي ماستو لسی سپراټ پینټا ډیو چوانت تنزری مړازان زرګانو لګا ودرې پاو کبا په ټیبل ډیلکس 125 پکسل یک جلای پنځګری وای د سلونیم زو ودرې چې درې بوتلې اډیا کیمرا بونیس غاکوټ ملکوټ ټاقبای شیرکړه جی کیم شوبا خبر بازار 120 کی صداباد یاداباد وړوان ډاټورا بالافغانه ځلمی بریانی کابل بولا چر گو چاولا شاه زمان شیر زمان نغمه شیر گلاب شیر افسر علی جانزیبا اورنزیبا لنزیبا مجاهد چرگان کلنگیان بانگیان لالاجان ماماجان کاکاجان درجان روارجان وسی گڑ وسی افریدی ٹکری ڈوک پر بلوان مازیگانی ببوگانی چاچیگانی بیبیگانی مامیگانی اسخارا خواقی زنگی ولګه ودرېګه بچی نیمکینه ماکینه خواګازه کداره پاستا چکلټو بادامو د کوپری لګه د اوت کوله د شاړو مګه د ټیبل لچک د ګلاسونه کورسای دي د څوکړه واغې دیوال راځته پر اسمان دې کده مګه د لاندې بشي شیر واخره انسانان بګرځي څنګه سبنیتا دا ولي دا بسوله بر غټ غټ راغله به سر لګیدل صحابای د صحابای به خورته به غوي نو غاده نو غای مردان دا اخیره کې مرز سره غړو په یو صاحب د سونو مونږه ټوټل اغست تقریبا نیو سل خو به یو سل به په یو صاحبانه یو 15 پیغمبران نومونه ورته هم وهلک بس ناپېله زده م نه دي دا زده یو څلور میاشتې به اجاره یاد هم نه دي پیغمبران نومونه ته هم نه دي یاد یو 15 یو ورته یادي که نو بس چې یاد ما ته لري شي دا دوره ډېر نومونه دې یاد کړي د پیغمبره ته یو هم پته نه. لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا ټول واوري د دې معنی څه ده. ګوره کلمه کې 15 فرض دي زه ته ټول نه وایم صرف دا کلمه ویل فرض دي په ژوند کې که نه کلمه ویل فرض دي د دې معنی زده کول فرض دي چې هغه معنی د دې کومه یو ده معنی خو د دې د ژوند لاند وقت بس محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. دا ملګری ویډیو د ټیلنټ خاوند ټیلنټډ بسم الله وای مړه مونږ بسو بس صحیح دی جی چاول یې غوښه را قیمه را نارې دا لیغه ډالې ساګ دی چوله دا کلیجه قیمه دا چکن کړی فرای کو ساده کو چالو مټر بینډي ماستو لسی سپراټ پینټا ډیو چوانت تنزری مړازان زرګانو لګا ودرې پاو کبا په ټیبل ډیلکس 125 پکسل یک جلای پنځګری وای د سلونیم زو ودرې چې درې بوتلې اډیا کیمرا بونیس غاکوټ ملکوټ ټاقبای شیرکړه جی کیم شوبا خبر بازار 120 کی صداباد یاداباد وړوان ډاټورا بالافغانه ځلمی بریانی کابل بولا چر گو چاولا شاه زمان شیر زمان نغمه شیر گلاب شیر افسر علی جانزیبا اورنزیبا لنزیبا مجاهد چرگان کلنگیان بانگیان لالاجان ماماجان کاکاجان درجان روارجان وسی گڑ وسی افریدی ټکری ډوک پر بلوان مازیگانی ببوگانی چاچیگانی بیبیگانی مامیگانی اسخارا خواقی زنگی ولګه ودرېګه بچی نیمکینه ماکینه خواګازه کداره پاستا چکلټو بادامو د کوپری لګه د اوت کوله د شاړو مګه د ټیبل لچک د ګلاسونه کورسای دي د څوکړه واغې دیوال راځته پر اسمان دې کده مګه د لاندې بشي شیر واخره انسانان بګرځي څنګه سبنیتا دا ولي دا بسوله بر غټ غټ راغله به سر لګیدل صحابای د صحابای به خورته به غوي نو غاده نو غای مردان دا اخیره کې مرز سره غړو زبردست ماشاءالله ماشاءالله لالا لګ ټیم را راکې جی د ګرانی دي شي تکینا کنه ته م پاسه کنه تا ورګه تا وسې ټیم اوس رالي لالا ماشاءالله ډیر قابل ډیر نمونه په یاد ډیر زیات ګران کار ډیر ګران دا د شوق ته وسره د وخت سره نه غسی سره د شوق ضرور ور سره دا څه بل سړی نشي کوله او نه ویل شي وګوره دا ګران کار دا چې کوم په یو سا واغستل کنه ماشاءالله دته خو با دوره ټیلنټ انسان خلکو مخ هي ګورم کنه ډیر به د پیغمبرانو بیا دي بس موږ وړکوال نه هوټل کې ډیپټیم کوله بدیر په ورځو پلار چونه په وړکوال موږ واړو مرشه ور مزه هوټل ته راوتی او مزه هوټل له هوټل نه بس په تور چې هغه زال هغه تو بس پلار مونږ او بس
ټول توجه چې ټول بس هوټل ته و بس هغه زین ټول هغه هوټل کې بس الله دې رحم خپل رحم وکړي ورته څلور میاشتې دا مې د ان شاء الله کې خیر وبازو نورګه دغه له خلانی راغلی کنه دا ته چې کوم نمونه دی په یو سا واغستل ماشاءالله ماشاءالله دا ګوره دار چا کار نه دی په یو سا باندې یو 15 شپږو پیغمبرانو نمونه وته مواله بس نپیل الله زدم ندی دا یو څلور میاشتې به اجازه یادم ندی ما ودا سوچ پلار مړ بړګواله به دا بدیل نه نو دا چې کوم وینا دی وکړه دا په سلور میاشتو کې نو دا خو دې هوټل ته راوتی په 200 روپیا ورته شي بس اړه بس یو ټکه به ځای کو بس او ماشاءالله زبردست یاره د کمال خاوند دی او په دغه سیز باندې خواري وکړه ان شاء الله زما په خیال ښه خبره ده لکه دا ستا خپل ټیلنټ دی الله تعالی یو کمال درکړی دی ګران کار دی خو که کله ته دې ځای مثال ودرېدې دغسې ښکلي د پیغمبرانو نومونه یاد کا ان شاء الله د پیغمبر اسلام شجره یاده کا که نه د هغوی نوسي سورو د هغوی لوڼه زامن سورو که نه انشاءالله چې دوره د ټیلنټ خاوند دی او دکه د وروڼو بایګانو ته مسلمانانو ته دا مخامخ کې د دواړو جانو به دې پایدی که نه دغسې هم دی مطمئن شي خوشحاله شي که نه او ستاسو عمر څومره دی زما عمر جی تقریبا 32 کال دی 32 کاله صحیح ده نور یو څو تپوسه نه زه خپل وکړم که نه پرېږدې بس تا خوږه چې سکین بس ماشاءالله اصل کې مشهور که نه مشهور ډیر زیات مشهور نظام چې مشهور انسان نه موږ داسې قیمتي تپوس وکړو چې خلک ګوري په مینه ګوري که نه د خپل خوږ پیغمبر خو به ته پته یي که نه چې یا څوک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ماشاءالله ختم نبوت خو هم ته پیژنې بس دا د ما څه ووایي بس هغه په 150 روپیا باندې شي او بس ټولو کې دا خبره اوس ان شاء الله مې اراده مې خیر وبزو ما خو تا ته څلور میاشتې نه دي یادې کړي یاره ته داسې چې کېږي که نه که خیر څلور میاشتې ما تا ته څه نه دي ویلي څلور میاشتې مې ته څه نه ویلي وایم ختم نبوت دا خو به پیژنې چې څه شی دی بس ودي نیو چې دا نو چې ته نه وته نو د خدای نه صاحبدار پورا کې پی کې او پورا دور نمونه دی واسطه چې په صاحب پته ته سوې چې په هوټل کې 200 روپیا ورته شي یو ټکه به ځای کو وي او دا کوي موږ توجه ټول هوټل کې ورما دا مازغه ټول هوټل کې پړګوالي سبق خښ دقیقي او شي دقیقي کومه دا بس توجه ټول هوټل کې و لکه مطلب دا چې پیغمبر نمونه تم نه دی یاد یو پینځه یو ورته یادی کړه نو بس چې یاد ما لري چې دا دور ډیر نمونه دی یاد کړی د پیغمبر ته یو پته نه هوټل ما وایي دا هوټل کې وخت کړي په 200 روپیا ورته شي دا دوستار بدو ماستان بدو بس اړه ما کې شوی بس پکې زما تا سره د ناستې مطلب صرف او صرف داو چې ګوره مونږ یو مسلمانان شکر دی الحمدلله د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغو امتیان یو که نه نو زه وایم چې دغه به هم کوو لکه ما چې تا نه کوم تپوسونه وکړل دغه څه محسوسې دغه هم یادول پکار دي که نه انشاءالله یادول پکار ځکه چې مونږ اوس زندګي خو قبر ده که نه مونږ دلته صرف دغه راغلي مېلمستیا کې راغلي خو بس تا ته ښه پته ده منډې دي بس انشاءالله اراده مې هم ده خو زه به کوو انشاءالله که خیر دې پروګرام نه به خلک ډېر خوند وملي دا د غسل فرض ورته وایي غسل کې څو فرض دي غسل کې 3 فرض دي ماشاءالله زبردست کم دي په پوزه کې اوبه اچول کړه غړی کوله په ټول وجود باندې اوبه اچول زبردست مونږ دا د جمعې مونځ کوو هغې کې ټوټل څو رکعات دی 12 جی 12 ډک دي څو تش دي دا جی ټول ډک دي جی ماشاءالله زبردست دا کلمه خو ته لږه واضح ووایه که نه چې د خلکو یقین راشي ټوله ټیلنټ خاوند دی که نه چې تا ګوري خلک نه کلمو ته لږه واضح ووایه الله الرحمن لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله د دې خو معنی هم تا ته یادي دا فرض دي یادول بس لا اله الا الله محمد الله د ژوند بس څوک اوسه بس دا ژوند به درېږي بس په منډه ډېر شو پیبر معنی ته یادوم کلمې معنی ته لږ ووایه کلمې شروع کوم په نوم د الله پاسه چې بخونکی مې روا مینه مالک د ورځې قیامت دی او نه لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا ټول واوري د دې معنی څه ده ګوره کلمه کې 15 فرض دي زه دا ټول نه وایم صرف دا کلمه ویل فرض دي په ژوند کې که نه کلمه ویل فرض دي د دې معنی زده کول فرض دي چې هغه معنی د دې کومه یو ده معنی خو د دې
د ژوند لان وخت بس تا خو دوره خبرې وکړې حالات بالکل بریک تیری ولی اوس څوک وو؟ نو بس ما خو په دیر شوبای بارتی قدرمنو زمونږ د دې پروګرام مطلب دا دی چې زمونږ په دې دنیا کې چې مونږ ژوند تیرو که نه نو مونږه دنیایي ډېر څه زده کړي دي مونږ که نن دا خلک ټول وخاندو که نه ټول وخاندو نو دی به صرف وخاندي خو په شا ګورې مونږ ته څه میلاویږي نه حقیقت کې مونږ چې دین زده کړو د پیغمبر اسلام طریقې زده کړو نو مونږ بس دنیا مو ګټله او آخرت مو ګټله نو کوشش به کوو چې دغه زده کړه به هم کوو صحیح ده او انشاءالله مشهور خو ډېر وي خو د دې ویډیو په وساطت سره به انشاءالله نور هم ډېر زیات مشهور شي اجازت ته که نه سته ډېره مننه خوشحاله او بس اخره کې یو میسج خو ورکړه که نه مړه لنډو بس د ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې بس خپل 15 وخته لمونځ او بس پابندۍ سره بس خپل ماسپښین لمونځ کېږي بس بیا کور ته بس ځکه چې حالات خراب دي ډېر زیات خلک ډېر زیات پریشان هم دي او مزدوري هم نشته بس خلک پریشان بس مونځ ماسپښین دا پریشاني ولې ده د دې وجه څه کې دی بس مونږ خپله کې ظاهر کمزوري په مونځ هم کمزوري یو په دین کې مونږ منډه نه وو دین له ټیم نه ورکو دا چې مونږ کمزوري او پریشان ګوره چې د الله رسول خبره مونږ واورېده دای په نقش و قدم لړو نو زمونږ دنیا هم ښایسته شو دین هم دواړه جانه بس ماسپښین مونځ کوي بس بیا پس خپل کورونو ته بس حاضر یې ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي او بس د مشرانو خیال ساتئ او د پلار مو ډېر زیات خیال ساتئ دا په یو سا به د څو نومونه ټوټل اخیستي تقریبا یې به یو 100 خو به وي یو 100 به وي او ما تا نه دغه د دین باره کې تپوس کو څه لنډو کې بس دا څه میسج ورکول غواړي دغه 100 نومونه یادول پکار دي که نه د خپل پیغمبرانو د دین زده کړه پکار دي دین زده پکار پیغمبرانو په طریقه او د رسول په طریقه خپل ژوند تېرول پکار دي ډېره مننه د وخت راکولو خوشحال محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی